د کهانۍ په شروعات کې نړۍ په وچه ویجاړه ځمکه بدله شوې وي. له کلونو راهیسې باران نه دی شوی. خلک د تندې او لوږې سره مبارزه کوي. هره ورځ ژوندي پاتې کېدلو هڅه کوي. ځمکه اوس په بشپړ ډول بدله شوې ده. په دې ویجاړه نړۍ کې ځینې خلک لا هم په دې هیله دي چې نړۍ به ژر خپل پخواني حالت ته راشي. بیا موږ یوه داسې کورنۍ ګورو چې په خپل ښار کې ژوند کوي، په شمول د ارنسټ په نوم یو سړي. هغه په کلي کې د ځمکې یوه لویه برخه لري. د هغه ځمکه د کلونو د اوبو د نشتوالي له امله شړه شوې وي. هغه د خپلې ځمکې د کرلو لپاره د ګرانبیه اوبو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. همدې امله ارنسټ په مکرر ډول حکومت څخه غوښتنه کوي. ادعا کوي چې دغه ځمکه لا هم د دې وړتیا لري چې بیا شنه شي، چیرې اوبه ترلاسه کړي. خو هیڅوک پرې باور نه کوي. همدې امله ارنسټ هڅه کوي چې په خپله اوبه ومومي، خو ته د ډېرو ورځو سخت کار وروسته هغه اوبه نه مومي. تر هغه وخته پورې ښه د ارنسټ د اوبو پمپ هم خراب شوی وي. یوه ورځ دوه غله د ارنسټ ځمکې ته راځي ترڅو د اوبو پمپ غلا کړي. خبره دا وه چې ارنسټ د دوی په اړه پوه شول. هغه منډه کړه چې خپل ټوپک واخلي. غلو خپل مرګ د دوی په مخ کې ولید، نو دوی بهانې کول پیل کړل. ویلې موږ د ډېر لرې ځای څخه راغلي یو، همدې امله موږ یو څه اوبو ته اړتیا لرو. دوی د حالت په لیدو سره ارنسټ په دوی رحم وکړ. هغه پرېکړه وکړه چې دوی ته اوبه ورکړي. بیا دوی خپلې ټوپکې راوویستلې. ارنسټ په غوسه شو او پرته له دې چې فکر وکړي دواړه یې ووژل. د دې معنا دا وه چې اوبه دومره کمې وې چې خلک یو بل وژني. بله ورځ ارنسټ د خپل زوی سره د اوبو رسولو لپاره لاړ. میکس په نوم یو سړي سره ولیدل. دا خلک د خصوصي شرکتونو سره په همکارۍ کې لوی ماشینونه نصبوي او اوبه استخراجوي. په ښار کې په شتمنو خلکو په لوړه بیه پلوري. ارنسټ هغوی ته وویل زما فارم له دې ځای لږ وټن لري. ستاسو د ماشینونو له امله حتی هغه لږ اوبه چې موږ به ترلاسه کولې بندې شوي دي. تاسو باید خپل ماشینونه بل ځای ته انتقال کړئ. خو ماکس ارنسټ ته سپکاوی کوي او په کلکه یې هغه د اورېدو څخه انکار کوي. ارنسټ په خاموشۍ سره یو څه اوبه اخلي او بیرته کور ته ځي. ارنسټ خپل خر ته خواړه یا اوبه نه درلودې. همدې امله ارنسټ د خر حالت هم خراب شو. ډېر کمزوری شوی و. د تګ پر مهال خر په یوه ډبره وغورځېده او ولوېده چې دواړه مخکینۍ پښې یې ماتې شوې. غریب خر لا د مخه د لوږې او تندې څخه رنځ وړی و. تر اوسه هغه ښه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه په ډېر درد کې و. د خپل خر د درد څخه د خلاصون لپاره ارنسټ هغه وواژه. بیا دوی کور ته راستانه شول، چیرې چې موږ د ارنسټ لور وینو. د خټو په مرسته لوښي پاکوي. اوس دوی نور خر نه لري. ارنسټ د خپل زوی سره یو روبوټیک فارم ته ځي چې خپل سامانونه پورته کړي. چیرې چې روبوټونه جوړیږي چې د څارویو په څیر د خلکو لپاره دندې ترسره کوي. نن دې شرکت د لومړي ځل لپاره یو روبوټ جوړ کړ. دا د انسانانو د اړتیاو سره سم ډیزاین شوی و. هر څوک دلته راټولیږي. د دې روبوټ لپاره داوطلبي پیل شوې ده. د فلم په نوم یو سړی غوښتل چې دا په هر قیمت واخلي. په هر صورت ارنسټ فلم ته ماتې ورکوي او روبوټ اخلي. چې فلم هغه وویني هغه به غوسه شي. وروسته ارنسټ او زوی د ارنسټ مېرمنې کارلین لیدلو لپاره روغتون ته ځي. د ارنسټ مېرمن څه موده وړاندې د یو حادثې له امله سخته ناروغه شوې وه. کارلین یوازې د یو ځانګړي چوکاټ په مرسته ژوندي پاتې کېدلی شوه. ارنسټ دومره پیسې نه درلودلې چې چوکاټ واخلي او خپله مېرمن کور ته راولي. دې امله کارلین په روغتون کې پاتې کېږي. د کارلین سره له لیدو وروسته پلار او زوی کور ته ځي. په لاره کې دوی د روبي په نوم یو سړی سره مخامخ کېږي. د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله ډېر ځورېږي. هغه د خپل ماشوم د لویولو لپاره کافي پیسې نه درلودې. له همدې امله روبي په سړک ولاړ و. خپل زوی د پلورلو لپاره چمتو و. کله چې ارنسټ پوه شو روبي د دې کار څخه منع کړ. ارنسټ روبي وهڅاوه. هغې ته یې وویل چې هغه باید دا کار ونه کړي. روبي د مخه ارنسټ پیژني، نو هغه ارنسټ ته وایي چې د ده لور د یوه هلک سره مینه لري. د همدې امله هغه باید تر کنټرول لاندې وساتي. بیا اورېدو سره ارنسټ د روبي سره ډېر غوسه کېږي، نو هغه په خاموشۍ سره کور ته ځي. ارنسټ خپلې لور ته ورځي او له هغې څخه پوښتنه کوي. وایي تاسو باید له ما څخه پوښتنه کړې وای. مګر لور هغه ته وایي چې هغه کولی شي خپله پرېکړه په خپله وکړي. تاسو ته اړتیا نشته چې د هغې په ژوند کې مداخله وکړئ. خپلې لور د چلند په لیدو سره ارنسټ په غوسه کېږي. لور په خپله خونه کې بندوي. بله ورځ ارنسټ پوهېږي چې هغه روبوټیک خر غلا شوی دی. د ارنسټ شک په بشپړ ډول په فلم باندې راځي، ځکه چې فلم هغه څوک و چې غوښتل یې روبوټیک خر واخلي. ارنسټ فلم ته د نږدو په حال کې و. یوازې بیا د اوبو رسولو کارګران راځي او هغه دومره سخت وهي چې هغه بېهوښه کېږي. کله چې ارنسټ راویښ شي دوی ورته وایي. ارنسټ هڅه کوي چې دوی قانع کړي چې هغه هېڅ نه دي کړي، پر دوی غوږ نه نیسي.
په یو ډول ارنیست خپل ټوپک ترلاسه کړي. هغه هلته رسیږي او ټول د ټوپک په زور نیسي. ارنیست ته د تېښتې چانس ورکوي. ارنیست غواړي چې په هر قیمت فلم پیدا کړي. اوس ډاډه دی چې هغه د پردې تر شا دی. لږ وخت وروسته کله چې ارنیست فلم پیدا کړي هغه یې د ټوپک په زور ونیسي او ورته وایي چې د اوبو رسولو ته لاړ شي. هغه غواړي چې خپله بېګناهي ثابته کړي. ارنیست سخت ټپي شوی دی او په نازک حالت کې و. ډاډه دی چې هغه فلم وتړي او هغه به ځي. فلم ارنیست ته وایي موږ ډېرې اوبه لرو، تاسې کولی شئ د اوبو څخه یو څه واخلئ، وروسته به یې موږ وپلورو او ډېرې پیسې به وګټو. ارنیست په داسې حالت کې و چې هغه حتی د اوبو پرته بل ګام نه شو اخیستلی. هغه یو څه اوبه څښي مګر هغه نه غواړي چې دا وپلوري ځکه ارنیست اړتیا لري کارګرانو ته خپله بېګناهي ثابته کړي. هغه ډېر خرڅناک وي نو هغه یوه ډبره پورته کړي او د ارنیست په سر یې ووهي او ارنیست سر ته پرې ولي. ارنیست ښکته کېږي او په ځای کې مړ کېږي. فلم یوه صحنه جوړوي چې هر څوک فکر کوي چې ارنیست د هغه روبوټیک ښکار لخوا وژل شوی دی. بیا فلم د ارنیست کور ته ځي چیرې چې هغه د ارنیست د لور سره مخامخ کېږي. بیا موږ پوهېږو چې فلم هماغه هلک دی چې ارنیست لور ورسره مینه درلوده. ارنیست لور د فلم سره د لیدو لپاره ډېره خوشحاله ده. دلته موږ د ارنیست زوی ګورو چې ډېر خپه و کله چې هغه د پلار د ډېر وخت لپاره کور ته نه ورغلی. نو هغه د خپل پلار د موندلو لپاره ځي. هغه یو روبوټیک خر پیدا کړي د اوبو بوتلونو سره. دا بوتلونه د پخوا بوتلونو سره یو شان وي. د ارنیست زوی لا د مخه پوهېدلی و چې پلار یې نور ژوندی نه دی. د ارنیست زوی بیا بوتلونه کارګرانو ته لېږي او دوی دا هم وموندل چې ارنیست هغه غله نه ده کړې. که ارنیست بوتلونه ډک کړي وي نو پاتې بوتلونه باید همهلته وای. د ارنیست زوی هم باور لري چې روبوټیک خر د هغه پلار وژلی دی. کور ته راستنېدو سره د ارنیست زوی هڅه کوي چې روبوټیک خر مات کړي مګر فلم راځي. فلم هڅه کوي چې د هغه سره د یو ښه سړي په څېر چلن وکړي. ها د ارنیست زوی هڅوي او غلط ډاډ ورکوي. د ارنیست زوی هم د فلم خبرو لپاره وتلی دی. یوه ورځ فلم د ارنیست زوی ته وایي زه ستا خور سره مینه لرم، د همدې امله زه غواړم چې له هغې سره واده وکړم. د ارنیست زوی لا د مخه فلم منلی وي. د فلم اصلي موخه دا وه چې ارنیست ټوله ځمکه ونیسي. همدې امله هغه د ارنیست لور ته د غلطې مینې دوکه ورکوي. فلم اوس غواړي چې د دوی په فارم کې فصلونه وکري. هغه د اوبو کارګرانو ته ځي. د هغوی څخه غواړي چې په غیر قانوني ډول هغه ته د خپلو فصلونو د کرلو لپاره اوبه ورکړي. کله چې زما فصلونه وده وکړي موږ به هر یو نیمایي پیسې واخلو. فلم ته اوس د هغه د فصلونو د کرلو لپاره ډېر اوبه ورکول کېږي. فلم په فصل باندې ډېر سخت کار کوي. ډېر ژر فصل په خپله ځمکه کې وده پیل کوي. فلم او د ارنیست زوی په خپله ځمکه کې د حاصلاتو په لیدو سره ډېر خوښ شول. اوس فلم او د ارنیست لور واده وکړي. فلم په خپل ژوند ډېر خوشحاله و. د هغه ژوند ډېر ښه روان و. په یوه ورځ د بانک ځینې خلک فلم ته راځي او ورته وایي چې د ارنیست د خپل فارم لپاره له بانک څخه پور اخیستی دی. حتی د اوږدې مودې وروسته هغه خپل پور بیرته نه ورکوي. که پور په څو ورځو کې بیرته ورنه کړي بانک به د هغه ټوله ځمکه ونیسي. فلم په دې ځمکو کې د دوی د سخت کار لپاره په بانکدارانو ډېر سخت غوسه شي. هغه غوښتل چې په هر قیمت خپله ځمکه وژغوري. فلم ډېر هوښیار سړی دی نو هغه روبي ته ځي. روبي ډېر بېوزله دی. زه به در سره مرسته وکړم، راشه. روبي د خپل پلار سره یوځای د خپلې میرمنې له ویلو پرته د فلم سره راځي. فلم له فرصت څخه ګټه پورته کوي. په پټه د روبي ماشوم پلوري. هغه په بدل کې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. کله چې روبي له دې څخه خبر شي هغه د فلم سره جګړه پیل کړي مګر د هغه خلکو د قانون له مخې چې ماشوم یې پلورل شوی وي یو ځل چې معامله ترسره شي بیرته نه ورکول کېږي. له همدې امله دوی روبي وژني او هڅه کوي چې فلم ووژني. دوی باور دی چې فلم د روبي پر امر خپل زوی پلوري. په پایله کې د ډزو په جګړه کې یو روبوټ هم په ګولۍ وویشتل شي. فلم روبوټ پرېږدي او وتښتي. روبوټیک خر یو ځانګړتیا درلوده. چیرې مالک یې چېرته پرېښودو نو خپل ټول ترتیبات بیا تنظیم کړي. همدې امله روبوټ ورو ورو خپل اصلي مالک ته بیرته راستنېدل پیل کړي. مالک د روبوټیک خر په لیدو حیران شو. روبوټیک خر د ارنیست نوم د جواز پلیټ په سر په یو توشک لیکلی و. له همدې امله مالک هڅه کوي چې د راډیو په کارولو سره د ارنیست سره اړیکه ونیسي. بیا موږ فلم وینو چې د بانک پور یې کړی وي او ډېر خوشحاله دی. دغه کس د مالک څخه دا خبره اورېدو سره ډېر خفه کېږي. ټولو پر مهال دغه کس له فلم څخه پوښتنه کوي آیا تا رښتیا روبوټ پلورلی دی؟ د دې په اورېدو سره فلم ډېر غوسه کېږي. هغه له دې کس سره ډېره ناوړه ګټه پورته کوي. بله ورځ دغه کس هماغه شرکت ته ځي چې هغه پلار یې روبوټیک خر اخیستی و. هلته دغه کس له مالک سره ګوري. تر هغه وخته پورې مالک روبوټیک خر په بشپړه توګه ترمیم کړی وي. مالک وایي چې روبوټ هم په خپل حافظه کې ویډیو ریکارډ کړې ده. چې ارنیست زوی ریکارډ وګوري هغه په حقیقت پوهیږي. حقیقت کې د هغه پلار قاتل بل څوک نه و.
ارنیست زوی د دې پوهېدو وروسته ډېر حیران شو. بیا هغه کور ته راستون کیږي او فلیم ته وایي زموږ روبوټیک خر په خپله کور ته راستون شوی دی، خو تا ویل چې دا تا پلورلی دی. فلیم ځواب نه ورکوي. ارنیست زوی فلیم ته ډېر سخت په غوسه و، مګر هغه اوس د ښه فرصت په لټه کې و. دغه کس فلیم ته وایي روبي تا ته زنګ وهلی و. دې په اورېدو سره فلیم خورا اندېښمن کیږي ځکه چې روبي د مخه مړ شوی و. بله ورځ فلیم د روبي څخه یو لیک ترلاسه کوي. په لیک کې روبي لیکلي ډېر اندېښمن یم، له همدې امله زه تاسو ته ډېر اړتیا لرم. روبي په لیک کې د یو ویرانه ځای پته لیکلې وه. بله ورځ فلیم د خپل روبوټیک خر سره د هغه ځای په لور تګ پیل کوي. روبي ورته اشاره کړې وه، مګر بیا یې پښه په یو څه کې بنده کیږي. هغه په ژوره کنده کې لویږي. کنده دومره ژوره وه چې فلیم پښه ماتېږي. یوازې بیا د ارنیست زوی راځي. د ارنیست زوی د سترګو په کتلو سره هغه پوهېږي، مګر حقیقت اوس څرګند شوی دی. د ارنیست زوی هغه وژني او د روبوټیک خر سره کور ته راستون کیږي. لیدو څخه مو مننه. ویډیو در سره خوښه کړئ د لا ښه ژباړې لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.